سلامونه مرګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. مرګرو، نن را سره په سټوډیو کې ډاکټر صاحب حسین همدرد چې خپله طبعا افغان دی، اوس په امریکا کې اوسیږي، دی را سره میلمه دی. ډاکټر صاحب چې دی خپله د کندهار پوهنتون د طب پوهنتون نه خلاص شوی او بیا په 2015 کال کې د امریکې ته رالو، نو دلته یې درسونه وویلې او که څوک غواړي چې په امریکا کې ډاکټري وکړي نو یو اسملي یو څو امتحانونه دي هغه باید پاس کړي او د هغې نه وروسته کولی شي چې خپلې ډاکټرۍ ته ادامه ورکړي. نو خوشبختانه ډاکټر صاحب هغه امتحانونه ټول کامیاب کړي دي او ډېر نږدې به انشاءالله خپله په امریکا کې من حیث د یو ډاکټر دلته خدمت یا دنده شروع کړي او په ضمن کې د پبلک هیلث کې هم دلته وظایف اجرا کړي دي. نو ډاکټر صاحب مې مرګرو دې دپاره میلمه کړی دی چې پخوا وختونو کې خو خلکو بر قسم خوراکونه کول، ترانسپورټیشن دومره نه و، اکثره خلکو به پیاده مزلونه ډیر کول، په کلو کې به هم کلبې وي، اکثر به د انسان د خپل مهنت نه کار اخیسته. اوس چون ټکنالوژي ډیره مخکې شوې ده، پیاده تګونه خصوصا په ښارونو کې د نش برابر دي او ډیری خلک نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ په دې معنی اخته ده. خلکو ته د شکر مرضونه، د فشار مرضونه، د زړه مرضونه دا ډیر زیات شوي دي او اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې ولې. د دې غټ لامل چې دی دا صحي تغذیه ده یا ډایټ چې ورته وایي. نو زه چون خپله دې علم کې معلومات نه لرم، همدغې د خاطر مې ډاکټر صاحب میلمه کړی دی چې دی موږ تاسو ته په ساده ټکو کې معلومات راکړي چې موږ یعنې څه رقم خوراک وکړو، دا خوراک زمونږه څه رقم اوسي. نو زه ډاکټر صاحب مخې ته ناستی دی، ډاکټر صاحب نه زه پوښتنه کومه. ډاکټر صاحب فکر وکړه چې زه هیڅ نه پوهېږم، طبعا په طبابت کې خو زه نه پوهېږم، ستاسې په نظر باندې زه باید څه رقم خوراک وکړم؟ دا داسې ساده ټکو باندې که تاسې تشریح کوئ چې نه یوازې زه بلکې دا ویډیو چې څوک ګوري، څومره لیدونکي چې دي هغوی ټول پرې پوه شي او مطمئن یم انشاءالله چې تاسې به صحیح ساده ټکو کې موږ ته تشریح کوئ. همدا دلیل دی چې تاسو ته موږ زحمت درکړی دی، دلته م راغوښتي یاستئ. ډیره مننه سبحاني صاحب چې موږ ته دعوت را کړی ده او دغه د سټوډیو مبارکي هم درته وایم. خدای دې وکړي چې دغه زموږ خبرې، زموږ پیغام د خلکو د ښه صحت په خاطر د دوی د فایدې سبب وګرځي. انشاءالله چې زه به دغه موضوع په ساده الفاظو کې تاسو ته بیان کړم. یو څه دغه به ولري، ساینسي هغه ترمینالوژي به ولري، خو زه هغه تشریح کوم، خلکو ته یې واضح کوم چې دغه طبي اصطلاحات څه دي، یعنې څه معنا. او دا ډاکټر صاحب وبخښه خبرم کې دا دې د خاطره زه دا وایم لکه اوس زه خو ډاکټر نه یم، که نه زه خو په دې نه پوهېږم. اوس که تاسو یو طبي اصطلاح وکاروئ د دې څه معنا چې په واضحه ټکو کې او ساده ټکو کې یو کس ته دا میسج ورسي. نو یو زما هدف دا دی او ستاسې هم همدا هدف دی چې خلک په دې مسله باندې پوه شي، ځکه دا ډیره زیاته جدي مسله ده، د خلکو ورته پام نه دی، باید دې ته پام وکړي. بالکل بالکل سبحاني صاحب، سالمه تغذیه انتخابول دا ډیر مهم رول لري زمونږ هغه د صحت لپاره. مثلا که موږ سالمه تغذیه انتخاب کو نو موږ ته وزن د موږ نه زیاتیږي. صحیح ده؟ ساده زه چون زه افغان یم، ما ته معلومیږي چې روزمره موږ چای خورو، زموږ په ټولنه کې د چیش څخه ډیره استفاده کیږي کنه، او هغه په صحت باندې څنګه اغیزه لري، منفي تاثیرات یې څه دي او څه تغییرات باید راوستلی سي. ډیر ساده، داسې نه چې یو څوک دې داسې کار وکړي چې بیخي دې دا خوراک پرېږدي نور دې شروع کړي کنه. یعنې داسې یو کار موږ دغه کوو، پیشنهاد کوو چې هغه ډیر ښه شونی وي. صحیح سوه؟ هغه ساینسي اړخ یې بیانوو چې ولې دا په د انسان په وجود باندې بد اثر کوي. صحیح شو؟ د انسان په وجود کې کوم کیمیاوي او هورموني تغییرات راځي. صحیح ده؟ که چیرې موږ همدغه غذایي رژیم ته دوام ورکو څه تغییرات راځي، ولې دا تغییرات پیښیږي، ولې د شکر ناروغي پیدا کیږي، ولې وزن زیاتیږي، ولې فشار پیدا کیږي، دغه ټول مسایل په دې کې رانغښتي دي.
مخکې له دې چې هغه غذایي رژیم یا تغذیه موږ انتخاب کو، سالمه تغذیه انتخاب کو، په دغه په اړه وغږیږو، یو څو طبي اصطلاحات باید یغو سره موږ آشنایي پیدا کو. یو دا چې انسولین شی ده، انشاءالله چې دا نوم ته خبرم کې ډاکټر صاحب، دا نوم ما ډېر اورېدلی دی د ډاکټرانو نه، ما اورم انسولین ريزسټنس. لکه په ساده ټکو کې دا څه شی دی؟ دا داسې ده، ګوره سبحاني صاحب، انسولین یو هورمون دی د موږ په وجود کې، صحیح ده، د پانقراس غدې په واسطه افرازیږي. پانقراس یوه غده ده، صحیح شو، په خېټه کې د جگر خواته دلته موقعیت لري، صحیح ده. دا انسولین افرازوي. د دې وظیفه څه ده؟ د انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز باید حجراتو ته داخل سي. ګلوکوز یعنی خواږه، کور دی آباد، حجراتو ته داخل سی. حجراتو یعنی دا انسولین یو قسم ته کیمیایي مواد دی، هورمون ده، انسولین هورمون ده، صحیح ده. وظیفه یې دا ده چې ګلوکوز باید حجراتو ته داخل کی. کله چې حجراتو ته ګلوکوز داخل سه، هلته د انرژي د تولید دستګاه ده خپله د حجراتو کې دننه، کور دی آباد. نو په هماغه دستګاه کې همدا ګلوکوز باید په مصرف ورسیږي، یعنی انرژي باید تولید کی، کالوري باید مقترا کی. صحیح شو کنه؟ انسولین وظیفه خو درته واضح سو. ورسېدم. اوس انسولین ريزسټنس ته راځو. انسولین ريزسټنس دا معنا چې د انسولین په مقابل کې د وجود حجرات چې دی مقاومت پیدا کی، یعنی انسولین ته اجازه نه ورکوي چې خپله وظیفه اجرا کی. پوه شولې دلته؟ ښه، کله چې انسولین ريزسټنس منځته راسي، وجود برعکس د دې په مقابل کې کوم عکس العمل ښکاره کوي. د وجود عکس العمل دا ده چې انسولین ډیر زیات تولیدوي، باید ډیر زیات انسولین تولید کی تر څو هغه مقاومت له منځه یوسي. بدن د مقاومت ولې کوي؟ آفرین، کور دی آباد. دلته داسې خبرې دي، هغه خلک چې جینیټیکي د شکرې ناروغۍ تاریخچه لري، یو صحیح شو، یو علت دا ده چې د انسولین ريزسټنس پیدا کیږي. بل علت دا ده هغه خلک چې وزن لري، وزن ډیر، یعنی وزن ډیر وي، دوی کې انسولین ريزسټنس پیدا کیږي. یعنی دا انسولین هغه خپل وظیفه په سمه توګه نشي اجرا کولای. د وجود حجرات اجازه نه ورکوي چې هغه وظیفه صحیح اجرا کی، خپل وظیفه اجرا کی. بل دلیل د انسولین ريزسټنس دا ده چې هغه خلک فزیکی فعالیت نه لري، قرار ناستی، سپورت نه کوي، صحیح ده، نور کارونه نه کوي. دغه درې کټګوري خلکو ته زیات انسولین ريزسټنس پیدا کیږي. صحیح شو؟ یعنی یو خو خپل جینیټیکي دی، مثلا د چا په فامیل کې پلار، مور، نه نیکي، یا د مور د خانه یا د پلار د خانه هغه شکر ولري، هغه خلک دا خطر لري، صحیح ده؟ بالکل. دویم چې دی هغه خلک چې وزن ډیر وسی، او دریم هغه خلک چې وزن ډیر هم نه وي خو فزیکی فعالیت نه کوي، فزیکی فعالیت نه لري، ورزش نه کوي، یا مثلا ټول ورځ په چوکۍ باندې ناستي، پیاده نه ګرځي، کم فعالیت نه لري. نو دا درې قسمه خلک یعنی د دې دغه خطر لري چې د انسولین ريزسټنس پیدا کی، ورته پیدا سي. انسولین ريزسټنس کله پیدا سو، د فکر وکړه چې د شکر د مریضي څخه مخکې حالت منځته راځي. صحیح شو؟ د شکر د مریضي څخه مخکې حالت، ګوره یو اصل د شکرې مریضي ده چې منځته راځي، صحیح شو؟ یو د شکر د مریضي څخه مخکې حالت ده، یا پری ډایبیټیز چې ورته وایي. صحیح شو؟ یعنی په حساب د شکر نښې نښانې شروع سوې، کور دی آباد. نو د نښې نښانې د شکر د ناروغۍ شروع کیږي. صحیح شو؟ ګوره موږ دوه شیان تر اوسه پورې تشریح کړل. یو دا ده چې انسولین څه وظیفه لري، صحیح شو؟ وظیفه هم داسې وویلې چې انسولین ګلوکوز مالیکولونه یا د شکرې مالیکولونه حجراتو ته داخلوي، صحیح شو، خواږه، چې هلته بیا د انرژي د تولید دستګاه ده. او همدغه خواږه دي چې په حساب ساده اسلامونه پټرول دي یا تیل دي چې موږ چلای، کالوري ده زموږ، انرژي ده زموږ، کالوري ده. صحیح ده. ګوره
دلته دا مسایل چې دي ډیر جالب دي، دغه موضوع ډیره جالبه هم ده، ډیره دلچسپه هم ده، خو زه وایم چې دا بحث بیخي ډیر اوږد نسي که نه، دا مسایل لږ زره داسې لنډ وایم، که زه نور عمیق کې لاړ سم تا موږ خو وخت لرو خو لیدونکي به دومره وخت نه لري. ښه، اوس یو بله ډیره جالبه موضوع ده سبحاني صاحب، انسولین سپایک ده. انسولین سپایک، ګوره سپایک په معنا په انګلیسي کې داسې د یو شی چې دغسې ټوپ وي، صحیح ده. انسولین سپایک دې ته ویلی کېږي کله چې د شکرې اندازه په وینه کې ډیره پورته لاړله، صحیح سوه، د شکرې اندازه په وینه کې ډیره پورته لاړه سي، صحیح ده. دا په هغو خلکو کې نه چې یوازې شکر مریضي لري، هر عادي کس کې د شکر اندازه پورته تللی سي هر ورځ، باوجود دې کې هغه د شکر مرض هم ونه لري. ګوره د دې وبخښه ډاکټر صاحب، خو سوال دی، زه دا پوښتنې په دې کوم چې ماته دا سوال پیدا کېږي کېدای شي لیدونکو ته هم پیدا شي، بعضو ته البته. اوس مثال په تور باندې ستاسې یعنې دا مطلب دی که یو نفر دی هغه نه شکر لري، جنیټیکي په حساب باندې هم نه لري، نه وزن ډېر دی او ورزش هم کوي، هغه ته هم دا پیدا کېدی شي؟ بالکل هر چا ته پیدا کېږي، صحیح ده. ګوره ورزش چې ده، ورزش په انسولین ریزسټنس مثلا له منځه وړي. انسولین ریزسټنس جدا مسله ده، صحیح ده. اوس موږ انسولین سپایک کې غږیږو. انسولین سپایک دا معنا چې ستا په وینه کې د انسولین لوړ لاړ سي، صحیح سوه، د خپل حد نه لوړ لاړ سي. دا ولې لوړ ځي؟ چې په وینه کې ګلوکوز لوړ تللی، صحیح شوه. دلته اوس سوال پیدا کیږي چې دا ګلوکوز ولې په وینه کې لوړ ځي؟ یو سړی شکر هم نه لري، 60 کلن ده، 25 کلن ده، 30 کلن ده، شکر نه لري، خو د کس ته ګلوکوز سپایک پیدا سي اول، صحیح شوه، ګلوکوز یې په وینه کې ډېر پورته لاړه. ګلوکوز پسې وروسته چې کېږي انسولین په کار ده که نه، چې هغه ګلوکوز حجراتو ته داخل کی، صحیح شو، انسولین سپایک منځته راځي، صحیح شوه. ځکه چون ګلوکوز یا شکر ډیر شي دلته دې دپاره تا ته لیبر ډیر پکار دی. آفرین، تا یو شی پکار ده چې دا ګلوکوز د دې اوس غم وخوري، غم یې وخوري، کور آباد. نو انسولین سپایک پیدا کیږي. کله چې انسولین سپایک پیدا سو نو وجود کوشش کوي چې هغه شکر ښکته راوړي، صحیح شو. د انسولین د زیات افراز له وجې، یعنی ډیر زیات انسولین په وینه کې پمپ سی یا ډیر زیات وینې ته انسولین ترشو سی، صحیح شو، نو شکر په ناڅاپي ډول بیرته راښکته کیږي په وینه کې، صحیح شو، حتی د نورمال لیمیټ نه هم راښکته کیږي. او دلیل هم دا دی چې لیبر په ډیر شو، یعنی انسولین ډیر شو، انسولین ډیر سو، څومره چې بدن ته ضرورت دی د هغې نه ډیر شو، د هغه نه ډیر سو. دلته چې کله په وجود کې ګلوکوز راښکته سو، د نورمال حد نه هم راښکته سو، صحیح شو، ځکه انسولین ډیر زیات افراز سوی و، انسان ته قوي د لوږې احساس پیدا کیږي، صحیح شو. هغه ګلوکوز چې په وینه کې و، صحیح شوه، هغه ګلوکوز چې کوم په وینه کې موجود و زیات پورته تللی و، دغه ګلوکوز چې د په ګلایکوجن بدلیږي. ګوره ګلوکوز یو مالیکول ده، صحیح شوه، ګلایکوجن د ګلوکوز جمع ده، یعنی څو د ګلوکوز مالیکولونه سره یو ځای کیږي، یو زنځیر جوړي، هغه ته بیا ګلایکوجن. دا زنځیر د ګلوکوز په خپله جوړي که نه انسولین مجبوري انسولین دا کار کوي، انسولین دا کار کوي، او دا ګلایکوجن چې ده دا په عضلاتو کې او په جگر کې ذخیره کیږي. ګوره دلته ډیره مهمه ده چې ته باید د ما سره سبحاني صاحب پاتې سې، یعنی ته د ما په خبر باید پوه سې تر څو نور به پوه شي، صحیح ده. نو د ګلوکوز څخه ګلایکوجن جوړ سه، صحیح شوه، او د ګلوکوز کچه په وینه کې ډیره راټیټه سي، ځکه چې انسولین ډیر پورته تللی ده، صحیح شوه. انسولین چې پورته لاړ سي ګلوکوز یې ډېر راښکته، صحیح شوه، ګلوکوز په ګلایکوجن تبدیل سه په عضلاتو. دا ګلایکوجن او د دغه ته حجراتو ته تلی شي که نه شي تلی؟ ته ودرېږه، دلته ډېر مهم پوینټ ده، اصلي پوینټ دلته ده، صحیح شوه. نو کله چې د لوږې احساس قوي پیدا سي، که د ډوډۍ وخوړله هغه ذخیروي انرژي،
یعنی ګلایکوجن څه معنا ذخیروي انرژي ده د تا لپاره، یعنی ذخیروي مواد دي، غذایي مواد دي په جگر کې او په عضلاتو کې. عضلات په خپله مصرفوي، یعنی خاص عضلاتو کې مصرفیږي. د جگر وظیفه دا ده چې د همدې ګلایکوجن نه باید بیرته ګلوکوز جوړ سي، تا ته یې درکړي، د تا وجود ته یې درکړي. د مغز لپاره په کار ده، د ټول وجود لپاره د ګلوکوز یو خاص لیول په کار ده. صحیح شوه؟ خو که ته ډېر وږی سولې یا یو څوک داسې ډېر وږی څه په دې پسې بیا ډوډۍ وخوړله، صحیح شوه، هغه ګلایکوجن باندې څه کیږي؟ همغه ګلایکوجن چې په جگر او په عضلاتو کې لکه ذخیروي غذا ایښی ده که نه، هغه په چی بدلیږي؟ په شحمو باندې بدلیږي، په وازده بدلیږي. او په جگر نورو ځای کې پستوکي لاندې پستوکي لاندې ګلایکوجن لا غوړ نه ده. ګلایکوجن د ګلوکوز یا د نشایستې هغه غټ زنځیر ده. ګلوکوز یو مالیکول ده، ګلایکوجن داسې فکر وکړه چې 50 شپېته اویا اتیا یا 100 ګلوکوز مالیکولونه سره یو ځای کیږي، غټ زنځیر جوړوي، په جگر او په عضلاتو کې ذخیره کیږي. که چیرې یعنی مثال په طور باندې ګلوکوز د ونې یوه پاڼه ده، بالکل د ګلایکوجن ونه ده، شاخه ده، یوه شاخه ده، غټه شاخه ده چې په هغې کې ډېرې پاڼې دي. هغه سبحاني صاحب ماشاءالله تم ډېر هوښیار سړی، که چیرې بایوکیمسټري کې وګورې همغسې دغه یې ورکړی ده لکه د ونې یو هغه لکه شاخه دغسې ښکاري، همغسې ده. نو ګوره سبحاني صاحب دلته پوینټ چی ده؟ ګلوکوز په ګلایکوجن بدلیږي. ګلایکوجن ذخیروي انرژي ده. هغه صحیح شوه، هغه جگر کې دغه شوه، او که ته مثلا وږی شوې بیا د ډوډۍ وخوړله او ډوډۍ دې وخوړله، نو ستا جگر دغه ګلایکوجن چې ذخیره کړی دا نه مصرفوي، دا په وازده بدلیږي. په وازده بدلیږي. او دا وازده چې ده د پستوکي لاندې، په خېټه کې، د کولمو شاوخوا، د جگر خواوشا، په ټولو بطني احشاو کې، یعنی په هر ځای کې عمل ته ذخیره کیږي، د شحم په شکل، د وازدې په شکل. صحیح شوه؟ صحیح ده. دلته مین پوینټ چی ده؟ چې موږ او تاسې هغه غذایي مواد ډیر استعمالوو چې هغه کاربوهایډریټ ډیر لري. ډاکټر صاحب زه دلته یو سوال لرم چې ته کنفیوز شوې، ما ته ووایه چې زه درته سوال دا لرم. تاسو خو ویل چې دا په ګلایکوجن چې دی جگر ځان سره سیف کوي، ذخیره کوي، خو په دغه وخت کې چون دا ذخیره شي او ته وږی کېږي، د ولږې احساس کې، حالانکه تا ته د ډوډۍ ضرورت نشته ده، لا ضرورت نشته، ډېر لري، تا ته ضرورت نشته دی، خو ستا بدن یوه یره پیدا کوي چون هغه ذخیرې ته لاړ شي. بدن تا ته مثال په طور باندې وایي چې هله زه وږی یم. که ته دغه ټایم کې مثال په طور باندې ډوډۍ وخورې، نو یعنی ستا بدن همدغه ډوډۍ چې وخوري، جگر دغه تازه چې تا ډوډۍ وخوړه دا واپس بدن ته لیږي، او کم ګلایکوجن چې ځان سره جمع کړی تاسې وویلې چې هغه د وازدې په شکل کې بدلی همدغه جگر سره په پوستکي کې. سوال ما سره دا دی، آیا دغه پوستکی خالی د جگر سره چې خوا او شا کې پوستکی دی، دغه پوستکی ته دا جگر خالی د وازده لګي که نه د بدن هر ځای ته؟ ټول وجود د پستوکي لاندې، که چیرې مثلا حیوانات جگر پارسل کیږي په حساب د سپټي لیږي، او همدغه جگر لیږي ټول وجود ته په مساوي شکل ځي. صحیح شو؟ د پستوکي لاندې او د بطن یا د خېټې بطني کوم اعشا چې دي، مثلا هلته کلمې دي، خپله د جگر په خواوشا دغه بطني اعشاو کې په دې ساحه کې بالخصوص ډیر په خېټه کې ګوره دغه کیږي، دغه شحم ډیر. دا خو د دې معنی دا شوه چې د چا خېټه هغه دې باید پوه شي څومره چې غټی، د دې معنی دا ده چې تا ډیر زیات ګلایکوجن ذخیره کړی، یعنی ځان دې نه دی پرېښی چې په ځان سخته تېره کړي او لږه سبحاني صاحب ټول مشکل په چی کې ده؟ اساسي مشکل دلته دا ده چې موږ داسې غذا مصرفو چې هغه د موږ په وینه کې ګلوکوز پورته بیایي. صحیح شوه؟ ګلوکوز پورته بیایي. کله چې ګلوکوز پورته لاړه، انسولین پورته ځي. صحیح شوه؟ نو انسولین چې ډیر پورته لاړه، هغه ګلوکوز په وینه کې بیرته راښکته کوي. صحیح شوه؟ خو مشکل دا ده چې ګلایکوجن
او د شحم په شکل یې بیرته ذخیره کوي. صحیح شو که نه؟ نو ته باید داسې غذایي مواد ونه خورې چې هغه یې تا په وینه کې انسولین سپایک رامنځته سي. صحیح شوه؟ نو همدغه انسولین سپایک د چې تا ته شدید د لوږې احساس هم درکوي. که ته کاربوهایدریټ کم وخورې، صحیح ده، کاربوهایدریټ یعنی چای، صحیح شوه، خواږه شیان، وچه ډوډۍ، وریژې، کچالو، چپس، خپله د انرژي ډرینکس، صحیح شوه، پیپسي، دغه ټول هغه څه دي چې ډیر زیات کاربوهایدریټ لري، ډیر زیات شکر لري. د دې په واسطه په وجود کې انسولین سپایک منځته راځي، ګلوکوز سپایک منځته راځي. صحیح شوه، ګلوکوز پورته ځي، ډیر زیات انسولین تولیدېږي. کله چې انسولین ډیر زیات تولید سو، انسولین یو انابالیک هورمون ده. انابالیک یعنی جوړونکی، صحیح شوه، جوړونکی، او بالخصوص چی جوړي؟ شحم جوړي. ګوره، شحم جوړي، یعنی انسولین په خپل وجود کې سټیبل ساتل دا ډیر مهم دي. صحیح شوه؟ دا څنګه سټیبل ساتل؟ محکم ساتل، یعنی په توازن کې ساتل. سپایک ته باید پرې نږدې چې پورته لاړ سي، ښکته راسي. دواړو حالاتو کې ښه نه دی. یعنی که ته ډیر دی هغه غذایي مواد چې زیات دغه په وینه کې شکر پورته کوي، هغه انسولین سپایک منځته راوړي. ګوره، صحیح شوه، هغه چی ده؟ وچه ډوډۍ، وریژې، صحیح شوه، بیا تکراروم، چپس، الوګان، دا شی خو ګوره موږ داسې په جامعه کې ډیر زیات استعمالیږي. صحیح شوه، پیپسي، صحیح شوه، او بله دا خپله دا میوه‌جات هم ته ډیر نسی خوړلی. ګوره میوه ګوره ډیر د فایدې شی ده، خو ته داسې نسی کولی چې 5 مالټې په یو ځل وخورې. که خورې یوه مالټه باید وخورې، یعنی کولی خو شي. دا په اصطلاح د بټي کوټ مالټو ته خو چې کېناستې کارېټ وې، کولی خو شي خو باید وی نه کړي. همدغه شی دي چې انسولین سپایک منځته راوړي. همدغه ګوره دا سرکل نه ده، دغه سایکل دغسې تکراریږي هره ورځ. هغه خلک چې کاربوهایدریټ زیات خوري، انسولین په وینه کې زیاتیږي. صحیح شوه، همغه انسولین چی کوي؟ غذا ذخیره کوي. غذا ذخیره کوي. نو اوس لکه دغه ویډیو خو هر قسم خلک ګوري که نه، مثلا دې کې به ډېر خلک داسې چې وزن به لږ ډېري، بعضې به د هغوی وزن به ډېر زیات ډېري، د امریکنیانو په اصطلاح اوبیس به خو زه اوس خبره کوم که نه، اوبیس دی هغه امریکې سیستم کې چې ورته وي اوبیس نه، چې هغه وزن یې چاق چې موږ ورته چاق ویو. یو خو پهلواني، پهلوان داسې چې وزن یې ډېري خو دومره ډېر نه، بیا چاق یې لکه وي دا چاق دی چې د هغې وزن ډېري. بعضې پکې داسې دي چې هغې بیخي وزن نورمال دي، بعضې کې دی چې داسې پکې چې د هغې وزن د هغې د عمر او د قد مطابق چې څومره د هغې وزن باید وسي هغې نه کمي. نو زه اوس زه نه پوهېږم چې زه د آیا د دې ټولو، لکه زما اوس تاسې نه پوښتنه دا ده چې زه که سهار پاسم فکر وکړه زما وزن ډېر دی که نه، د سهار، غرمه، ماښام، عموما په امریکا کې خو دا خوراکونه 2 وختو د اکثر رسېدلي دي، خو په افغانستان کې اوس هم حد اقل د ورځې 3 وخته خوراک دی که نه. نو همدغه 3 وختو باندې به وغږېږو چې زه سهار پاسم، مثال په طور باندې زما وزن ډېر دی، چې سهار پاسم، سهار نه تر ماخوستنه پورې زه سره کم خوراک وکړم، په کم شکل یې وکړم، کم شی وخورم. او آیا دا جواب چې ته کم ما ته راکې زما د دې سوال، دا جواب د چاق سړي دپاره، د اوبیس دپاره، یا نورمال دپاره، یا د چا وزن چې کم یا هغې ټولو دپاره یو دی که نه؟ د هر یو کټګري والا کسان چې تاسې ته ما وښوده دوی باید بل رقم خوراک وکړي. پانی صاحب، زه چې تا ته کوم ځواب در کومه که نه، دغه ځواب به د هر چا لپاره تقریبا یو شی وي. صحیح شوه که نه؟ نو وجودونه چې دي، مثال دغه د ټولو انسانانو یو رقم په یو طریقه هغه میټابولیزم، صحیح شوه، بیولوژي یوه ده. صحیح شوه. اوس تا وویلې چې زه یو چاق، مثال که زه چاق نه، یعنی مطلب وزن مې ډېر دی. صحیح شوه که نه؟ ډېر چاق هم نه، اما تا وزن د نورمال حالت څخه لږ ډېر ده، لږ ډېر ده.
صحیح شوه. نو اصل کې نورمال او غیر نورمال وزن چې دا هغه BMI ورته وایي په هغه باندې اندازه کیږي. بادي ماس انډکس صحیح شوه. هغه چې دا مثلا 18.5 اخري حد ده صحیح شوه، 25 لوړ حد ده، یعنی تر 25 باید پورته نسی، تر 18.5 باید ښکته نسی. یعنی ته باید نه ډیر چې ډیر زیات چې کار وکړه ډاکټر صاحب. دا ډېرې طبي اصطلاحګانې مثلا اوس مجبور زه تا نه دې کوم تشریح وغواړم، ځکه زه خو پرې نه پوهېږم، چې زه پرې نه پوهېږم ډېر لیدونکي به هم پرې نه پوهېږي. هغه کسان چې د طبابت په فیلډ کې دي، ډاکټران دي، طبعا نرسان دي، هغې به پرې پوهېږي. خو زما غوندې کس چې نه ډاکټر دی نه طبیب دی نه نرس دی، هغه پرې نه پوهېږي. اوس دا BMI زه خو به دومره پرې پوهېږم، باډي ماس انډکس دی صحیح شوه. خو دا 15 باندې زه نه پوهېږم. اوس ما ته بل سوال دلته دا به اوس داسې ده سبحاني صاحب. ښه، دا خپل ډېره اسانه فارموله لري صحیح شوه، ډېره اسانه فارموله. یو سړی په تله کې ځان د خپل ځان وزن او خپل قد، خپل وزن او قد چې درته معلوم څه ته خپله BMI په خپله حسابولی سي. وبخه په خپله نه، ته باید هغه د ګوګل کالکولیټر نه استفاده وکړي. ګوګل پیج ته چې لاړ سي، هلته ورته ولیکي چې BMI کالکولیټر صحیح شوه، هغه یې درته حسابوي. هغه درته وایي وزن دې څومره ده، وزن مې دومره ده صحیح شوه، قد دې څومره ده، قد مې دومره ده صحیح شو. کلک پې وکړي درته راباسي چې تا BMI یا 20 ده یا 21 ده یا 22 یا 23 یا د 25 نه پورته ده، یا فوټ دی یا انچ دی. او بالکل بالکل دا هم درته وایي. یعنی مطلب چې د نورمال حد نه پورته ده، لاندې ده، دغه شی سبحاني صاحب دغه په د ګوګل نه په استفاده. مرګري دي کم مرګري چې دا ویډیو ګوري، هغې دې زحمت وکړي که چا سره طبعا دا چې ګوري ویډیو، خو موبایل ورسره دی او سمارټ فون دی، طبعا چې دومره انټرنیټ ورسره شته چې دا ویډیو پې ګوري، یعنی ګوګل هم ورسره شته دی. نو خیر دی تخمینا دی دغه وکړي، دا BMI دی وګوري او خپله به ورته معلومات وشي چې آیا دی د دې د عمر مطابق یا دغه وزن چې د دې دی دا یا د دې د قد مطابق برابر ده که نه ده. یو شی چې ده BMI کې دوی دې ته متوجه یي چې هلته وزن ته کولی سي په کیلو انتخاب کې، څوک په پاوند باندې هغه خپل دغه نه لري، وزن نه لري. هغه قد چې د دغه لپاره هم ته هغه د اندازهګیري او د اندازهګیري هغه واحدونه چې دي ورته بدلولی سي که نه، چې بیا چاته داسې یو هغه پیدا نسی، داسې جدي هغه کنفیوژن ورته پیدا نسی. او که نه افغانستان کې موږ او تاسې عموما متر استعمالوو، سانتي متر و دې شیان او فوټ او انچز دلته، او فوټ او انچز، او وزن چې ده په پاوند باندې ده دلته. او نور ممالکو کې دغه څوک چې امریکې ته راغلي دي ټول پوهېږي چې پاوند څه ته وایي او کیلو څه ته وایي، او چې امریکې ته نه راغلي ضرور نه ده چې په پاوند پوه شي، هماغه کیلو څه. بالکل بالکل. سبحاني صاحب بیرته تا پوښتنې ته راځم که نه، هغه د سهار د چای زه ډاکټر صاحب بیا درته وایم، زه سهار د خوبه پاڅېدم صحیح شوه، اولنی خوراک زما سمدستي باید وسي، که صبر وکړم په دواړو حالتو کې، که سمدستي خوراک کوم یا صبر کوم څه باید وخورم. سار خوراک چې وکړم د سار نه دویم خوراک څومره وقفه پکې والمه، هغې کې څه وخورمه، د هغې مقدار مې څومره وي، او د سار هغه باید ډېري یا هغه ډېري، یا همدغسې بیا ماخوستن خوب ته نږدې خوراک وکړم، که د خوب نه لږ ډېر وخت مخکې خوراک وکړم او څه رقم خوراک وکړم، معنا دا ډېر وکړم که لږ وکړم، دا راته تشکیل. سبحاني صاحب د دې پوښتنې لپاره د ډېر یو ښه ځواب، او چې خو یو شی درته ووایم چې لږ زره باید هغه د ساینس له نقطه نظره که نه، دلته باید زه تا ته لږ زره بیا کیدای سي تا سره بیا سوالونه پیدا سي که نه. پیدا کېږي. زه راځو واپس دغه ته راځو، همغه مخکې مې چې خبره درته وکړه اوس ته ما پوه کړه که نه، ځکه چې زما په نظر باندې ویډیو اوږده شوله، نه غواړو چې لیدونکي ډېر ستړي شي. سهار زه پاڅېدم، هماغه مخکې مې چې درته وویلې څنګه زه وکړم خوراک زر وکړم. سهار ته داسې وکړه چې خوراک زر کوې یا وروسته کوې، هغه مثلا ستا په هغه تقسیم اوقات او اشتیا پورې اړه لري صحیح شوه که نه. خو سهار
ته پروټین نه باید زیاته استفاده وکړي. ګوره دا شاته بحث چې موږ کړی ټول په دې کې مطلب دا چې کاربوهایډریټ باید کم استعمال کړي. یعنی وچه ډوډۍ، وریژې، چپس، سهار کې ته داسې شی مه خوره چې هغه د تا په وجود کې ګلوکوز پورته بوځي. دا به څنګه کوو؟ افغاني ټولنه کې خو چې وچه ډوډۍ نه کېږي. زه درته په ساده طریقه وایم سبحاني صاحب، دا ته وایې چې نه کېږي، صحیح شوه. دغه تغییر چې دا 1 هفته 2 هفتې وخت نیسي. زه دا نه درته وایم چې ته بیخي وچه ډوډۍ مه خوره، صحیح ده. په ځای د دې چې ګوره که موږ تاسې یو د نانبایي ډوډۍ هر چا لیدلې، نانوایي ډوډۍ، صحیح شوه که نه. یوه نانبایي ډوډۍ خو مثال د ما له نظره ځینې خلک کېدای شي 2 هم وخوري په یو ټیم کې. ته پوهېږي چې دغه یوه د نانبایي ډوډۍ څومره کالوري لري؟ تا ته معلومات نشته که نه. خو که دا زه تا ته ووایم چې د پیتزا یو سلایس، صحیح شوه، د پیتزا یو سلایس هغه یوه ټوټه، صحیح شوه که نه، 250 کالوري لري، صحیح شوه. دغه 2 وړې ټوټې ډوډۍ نه وي چې هغه دغه ترې جوړی، سانډویچ ترې جوړی، صحیح شوه که نه. دا 2 سره یو ځای کا په منځ کې یو شی کېده، ګوره څومره وړې دي، صحیح شوه که نه. دغه دواړه ډوډۍ چې سره یو ځای کې منځ کې یو شی کې د سانډویچ کې دی یا پنیر کې دی، دا 200 کالوري کېږي مثال، 200 کالوري. او دا نانوایي ډوډۍ څو کالوري ده؟ د نانوایي ډوډۍ خو دې ما ډېر کوشش وکړ چې زه دې هغه معلوم کړم که نه. او زه داسې فکر کوم چې دغه یوه ډوډۍ 500 کالوري ده، صحیح شوه که نه. خو ګوره نانبایي ته نانبایي دی، نانوایي اوس د کابل نانبایان چې دي د هغې ډوډۍ غټې دي، وزن پورې اړه لري، درنې وزن که وزن یې زیات. جلال آباد کې چې دي بیا نری دي. نو دلته ګوره مهمه خبره چې ده سبحاني صاحب، مهمه خبره دا ده، یعنی زه خو داسې فکر کوم ډاکټر صاحب دا څنګه چې ته تشریح ورکې، زما په نظر دا 2.5 زره د ورځې کالوري چې انسان مصرفوي، نو ته باید چې ډېر زورو کې د 3000 نه زیاته کالوري باید ونه خوري. او زما په نظر مونږ خو یو وخت کې 3000 نه اړو. مشکل دلته دا ده 3000 نه خوړلی کېږي. خیر 3000 به هم مبالغه وي، خو د موږ او تاسې افغاني خوراکونه نه دي، صحیح شوه. د موږ او تاسې افغاني خوراکونه یو ټیم خوراک د ما له نظره د 1200 کالوري نه پورته ده، 1200 کالوري نه. او ډېر کالوري چې د موږ او تاسې اخلو هغه مثال وچه ډوډۍ زیاته استعمالو، صحیح شو که نه. وچه ډوډۍ اوس داسې فکر غوړي، ګوره غوړي چې دي ګوره هغه اصلا داسې شي نه ډېر کم خورو چې پروټین پکې یو، خو پروټین صحیح ده، زه پوهېږم غوښه کې شته، په ماهي کې شته، چرګ کې شته، په سبزیجاتو کې پروټین شته، په کمو کې شته. ای خیر و سکور دی آباد. دلته ګوره ډېره مهمه ده، یو حیواني پروټین دی، یو نباتي پروټین دی، صحیح شوه. ګوره دا دومره بحث چې موږ کوو د دې لپاره کوو چې کاربوهایډریټ باید را کم سي او په ځای پروټین ډېر وخوړلی سي، صحیح شوه که نه. نو لوبیا چې ده، لوبیا ډېر زیات پروټین لري، یعنی د کاربوهایډریټ نه هغه پروټین زیات لري، صحیح شوه. نو که ته ووایې چې دا لوبیا پروټین ده، صحیح شوه که نه، څه فیصدي دی هغه کاربوهایډریټ نه پروټین زیات دی، صحیح شوه که نه. او خپل نخود، لوبیا، دال، یعنی دغه دانې چې دي، دغه دا ګرینز، دا ټول پروټین لري، نباتي پروټین دي، صحیح شوه. هګۍ، صحیح شوه، هګۍ ټول پروټین ده، داسې نه یو غوښه پروټین ده. ګوره د چرګ غوښه، هګۍ، خپله شیدې ډېر زیات پروټین لري. یو شی ده چې په شیدو کې په یو شي کې احتیاط وسي چې د شیدو هغه سر نه ده، هغه سرې، ګوره هغه ډېر چربي لري، هغه ډېر شحم لري، صحیح شو که نه. ملایي چې ورته وایي، په هغه کې باید ډېر احتیاط وسي. ګوره سبحاني صاحب، زه تا ته دغه اورېدونکي به هم ډېر نه ستړي کېږي، غواړم چې لنډ داسې دغه وکړمه، لنډو ټکو کې ووایم تر څو دغه صحي مشکلات ایجاد نه سي. او دا ټول صحي مشکلات د چی نه ایجادېږي؟ د زیات کاربوهایډریټ د خوړلو نه، صحیح شوه. ستا په وجود کې انسولین ډېر پورته ځي، صحیح شوه که نه. انسولین سپایک منځته راځي، ځکه انسولین چې ده هغه انابالک یا جوړونکی هورمون ده، یعنی وازده جوړي، شحم جوړي. نو دا باید په یو بیلانس کې وساتلی سي، یعنی دا انسولین باید په وینه کې پورته نسی، صحیح شوه. انسولین هغه وخت پورته کیږي چې کله شکر پورته سي، صحیح شوه. شکر هغه وخت پورته کیږي په وینه کې
چې کله کاربوهایډریټ زیات وخوړلی سي، وچه ډوډۍ، وریژې، میوه، صحیح شوه، میوه که ډېر زیات انګور وخورې، ډېره زیاته هندواڼه وخورې، ډېره زیاتې مالټې وخورې، داسې نه چې دا مه خوره، دا هم باید وخوړلی سي. ګوره ډېر شیان دي چې موږ ضرورت ورته لرو، زموږ وجود ضرورت ورته لري، خو د اندازې نه زیات باید دا شی استعمال نسی. او تر ټولو مهمه دا ده چې د یو چا سره حد اقل باید یو حساب موجود اوسیږي چې زما وجود څومره انرژي ته ضرورت لري، څومره کالوري زه باید واخلم او څومره زما وجود مصرفوي. صحیح شوه؟ دا ډیره مهمه خبره ده. صحیح شوه؟ دا یا غذایي اړخ. صحیح شو؟ تا ته خو کومې پوښتنې نشته؟ که تا سره پوښتنې وي پوښتنې نه داسې به وکړو ډاکټر صاحب، پوښتنې خو ډېرې زیاتې دي. زما په نظر باندې دا به یوه برخه شي او به نورې پوښتنې د خیره ډېر مې ستړی کړې، ډېرې خبرې دې وکړې، کور دې ابادي، ښه معلومات دې ورکړه. زه خپله رښتیا چې درته وایم ډاکټر صاحب داسې ډېر نه بیخي نه پوهېدم. صحیح ده په دې پوهېدلم چې ورزش باید وکړي او دا وکړي او هغه وکړي او غوړ کم وخوري، خو په دغه وریجې کمې وخوره، وچه ډوډۍ ډېره مه خوره او بوره ډېره مه خوره. په دې باندې زه پوهېدم، د ډېر وخت نه پوهېږم او فکر کوم ډېر خلک په دې باندې پوهېږي اوس، خو په دې باندې نه پوهېږي چې ولې، دلیل یې څه دی، ولې باید ته بوره کمه وخوري، ولې باید ته غوړ وخوري. خبره ټوله همدغه د انسولینو ده او ګلایکوجن دی، دا ذخیره ده دغه کې. نو زما په نظر زه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې خوراک سړی باید په اندازه وکړي او پروټین وخوري. آخري پوښتنه لرم ډاکټر صاحب، نوره به دا خپله جرګه ساده پښتو کې دا به راغونډه کړو د خیر سره، که په لنډو ټکو کې مثلا د لیدونکو ته داسې ووایه، زه به هم پرې پوه شم. اول دغه پروټین تا وویل چې نباتي هم دي که نه او حیواني هم دي. حیواني خو معلومه ده، نباتي تا په حساب لوبیا د یاد که، نور کوم شی نه دي چې هغې کې پروټین شته، هغه سړی باید وخوري. او په ضمن کې دا د خوراک مقدار که لنډو ټکو کې وې، دا سره کم سړی کنټرول کړي. دا سبحاني صاحب هر کله چې کاربوهایډریټ کم وخوړلی سي، وچه ډوډۍ، وریژې، مثلا کچالو، هر هغه شی چې په وینه کې شکر پورته بیایي، صحیح ده که نه، نو یو خو انسان ته لوږه ډېره زیاته پیدا کېږي. موږ او تاسې په ساده اصطلاح دا وایو دا داسې شیان دي چې زړه نه نیسي، صحیح شو؟ وریژې دې وخوړلې، صحیح شو؟ په افغانستان کې خو ډېر زیات دغه نسته ده، امکانات نسته ده، وچه ډوډۍ ورسره وخوري وایي زړه نه نیسي. هغه علت چې ده انرژي دې کافي اخیستې وي خو بیرته زر وږی کېږي. نو باید څه وکړې؟ ته باید داسې وکړې چې یو څه پروټین ورسره وخورې، او که پروټین نه وي کاربوهایډریټ دومره ډېر باید استعمال نسی، یا دغه نشایسته مواد، صحیح ده، دا باید کم استعمال سی تر څو انسولین په وینه کې ډیر پورته نسی. هر کله چې انسولین پورته سه په وینه کې لوږه در باندې راځي، حمله در باندې راولي د لوږې، صحیح شوه؟ نو جنګ خلک روژه کې وګیسي. ګوره سبحاني صاحب روژه کې هم دی مازدیګري کې سخت جنګ کېږي. باور وکړه دا مسایل چې دي که نه، دا اوس هم ډېرې خبرې دي او دغه په دې هر یو خبره باید هر څوک پوی اوسیږي، صحیح ده. دا مهمه نه ده چې یو ډاکټر دی په دې پوی اوسي په دې خبرو. ښه ګوره موږ تاسو په دې داسې یو جامعه کې قرار لرو چې هغه عادي خلک په دې مسایلو بدون له دې چې ډاکټران دي په هر چی سر خلاص ده، که یو چا خالی مکتب هم ویلی په ډېرو مسایلو باندې پوهېږي، صحیح شوه که نه؟ یعنې دا شی موږ په خپله ولیدل، په خپلو سترګو م ولیدل. نو دا هغه څه دي چې هر سړي لپاره په کار ده چې باید په دې شیانو پوه شي. او که چیرې ته اوس غواړې چې د سپورت په اړه څنګه وزن راکمیږي یا نور مسایل، روژه څنګه ده، نور هورمونونه څه رول لري په وزن کې یا د وزن په کموالي کې، په هغه باندې اوس غږیږو که بیا بل وخت غږیږو. زه خو وایم چې سبا پورې ناست یم، زه یورم، خو لیدونکي به زه یم چې په عذاب نشي. دې د خاطره انشاءالله دې ته به بله برخه دغه کوو، یو بل پروګرام به بیا دغه بله کې به هغه د تمرین اړخ به بیان د تمرین اړخ به پکې بیان کو چې ته تمرینو کې ستا بدن دغه وکې څه احساس لري او کله چې تمرین وکې تا په وجود کې هغه کوم هورموني تغیرات راځي، صحیح شوه؟ تا په هغه دماغي صحت څه تاثیر لري، فزیکي صحت نه څه تاثیر لري، فشار څنګه راښکته کېږي، وزن ولې نه اخلي، دغه ټول مسایل به بیا په بل بحث کې انشاءالله دغه
مننه ډاکټر صاحب. مرګرو پوهېږم بس لږ شانته اوږد شو، زه به بیا هم کوشش وکړم چې که چېرته مې دا ویډیو لنډولی شوه، نه غواړم چې د ویډیو ډېره لنډه شي، ځکه ډاکټر صاحب ډېر مهم نکاتو ته اشاره وکړه او دا ټول نکات زموږ او ستاسې د صحت سره بلکې زموږ ژوند سره تړلی شوي دي چې صحت دې جوړي، ستا ژوند به مو ښیي، خوشحاله به مې نه یوازې ته خپله ته فامیل به در سره خوشحاله او خدا نخواسته که مریض نو خپله به هم په عذاب وي، فامیل به در سره په عذاب وي، هم به د بدن په عذاب وي، هم به د ذهن په عذاب وي، هم به د فامیل په عذاب وي او هم به اقتصادي نقصان سره مخامخ وي. ډاکټر ته به ډېر زیر راځي. نو نننی بحث زه نه غواړم چې بیا تکرار کړم، ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح کړه ټول موضوعات او خدای دې وکړي چې تاسو هم ته یو څه ناڅه د ډاکټر صاحب دې خبرو نه زده کړي اوسئ. او مهمه خبره دا ده چې کوشش وکړئ مثلا دغه خوراک چې کوم دی ډاکټر صاحب چې ویلي دا خواږه کم کوي. زه به خپل هم په ځان باندې کار وکړم. حقیقت زه وایم زما وزن هم ډېر دی، څومره مې چې وزن اوسي د هغې نه لږ ډېر دی. ډاکټر صاحب خبره وکړله چې سړی زر وږی کېږي، بعضې وخت کې زه خپل هم داسې کېږم، خو په ځان به هم زه انشاءالله کار وکړم. او تاسې هم کوشش وکړئ که مثلا په داسې ځای کې هستئ چې غوښې ته یا خصوصا مهي یا چرګ دې ته لاسرسی نه لري، لوبیا یې ښه مثال ورکړه، هغه هم پروټین لري، لوبیا نه استفاده وکړئ. د دې دا معنا هم نه ده چې یو دم تاسې وچه ډوډۍ یا وریجې دا خواږه دا پرېږدئ، کم یې کوئ، مقدار یې کم کوئ. د ډاکټر صاحب د خبرو نه ما دا مطلب واخیسته، فکر کوم 1 2 یا 3 هفتې وروسته دا مقدار چې تاسې کم کوئ دا ستاسې وجود عادت کېږي، خپله وجود دا ورسره خپله یعنې عادت لري. یعنې مطلب وچه ډوډۍ راکمه کړلی سي، ډېره راکمه شي، او وریجو خوراک کم سي، صحیح شوی، میوه خوراک وشي خو دومره ډېر نه لکه چې اوس خو د مالټو موسم دی د فارمیچار په افغانستان کې اکثره ملګري به خبرې په دې ننګرهار کې فارمیچار په ټیکوټ سره دلته ډېرې ښې مالټې کېږي. نو موږ ته خو معلومات دی چې هلته چې کریټ کېدی ورته 2 3 کسان ته درته تېرېږي، ګزاره ورسره کوئ. بس مرګرو وخت هم نه نیسم، انشاءالله زه به کوشش وکړم چې ډاکټر صاحب یو ځل بیا میلمه کړم او دا نور نکات چې دي د صحت په حساب باندې د ورزش چې ستاسې په مازغو باندې په فکر باندې یا خپل فزیکي بدن باندې هغه څنګه اثرات لري، مثبت اثرات لري، هغې کې به انشاءالله وغږېږو. دا صحت خو ډېر اوږد بحث دی، طبعا یو ساعت کې چېرته کېږي چې سړی پکې دومره مخکې لاړ شي. نه دا خبرې موږ بار بار تکرار هم کړلې، انشاءالله چې دا مسایل به نور دغه واضح وي. خو که چیرې بیا پوښتنې راتللې هغه کولی سئ، هغه د سبحاني صاحب خپل پیج نه یا د یوټیوب یا دغه له لارې کولی سئ کمنټونو کې دغه وکئ، بیا بل وارې انشاءالله چې بیا دغه کېدلو بیا به همغه مسایل بیا دغه کړو، بیا به او زه خپله دغه موضوع بیخي ډېره مهمه بولم، صحیح شو که نه. زه داسې وایم کله کله و کاشکې په دې مسایلو زه پخوا پوهېدلی، صحیح شو که نه. او په افغانستان کې خو هغه عامه پوهاوی خبرداری یو څه کم ده، صحیح شو که نه. نو موږ هم په دې خاطر سبحاني صاحب تاسو نه هم مننه چې تاسو د خلکو لپاره دغه معلومات دغه کوئ. انشاءالله چې موږ به هم کوشش کوو چې ستاسو لپاره دغه مسایل دغسې ساده او اسانه کو چې ښه پې پوه سئ. ډېره مننه. نن دپاره ملګرو زمونږ دا پروګرام همدې ځای کې پای ته رسیږي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ډېره مننه. ملګرو دا کمې خبرې مو چې د ډاکټر صاحب واورېدې، ډاکټر صاحب بېشکه تجربه لري، ډاکټر دی، خو دا د دې خپل نظر و. که تاسې بیا هم غواړئ چې دا صحي تغذیه دې باره کې معلومات والئ، ځان ته فالو یې کوئ، نو تاسې خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ او خپل ډاکټر ته راجع شئ.